जी بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره مې یو بل نوی کلاس راوړه په دې غرض باندې چې تاسو به راته خو ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یئ. دا نن کلاس ما ستاسو دپاره ډیر زبردست راوړی دی. په دې کې ډیر زبردست یو عام کنورسیشن دی چې مونږ یې د خپل ملګري سره د یو میلمه سره داسې په هره ورځ کې چې کمې خبرې مونږ کوو هغه خبرې ما په دې کلاس کې راوړي دي. خو زه غواړم چې خبرې تاسو ته ډیرې ونه کما، خو دومره به درته ووایم چې کلاس وګورئ، ډیر فایدار کلاس دی. تر اخره پورې وګورئ، ستاسو په علم کې به ډیره اضافه وشي، ستاسو انګلیش به ورسره ډیر ښه شي، ډیر به امپروو شي. صحیح ده؟ کلاس په شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکمه. ګورئ جی، اولنی سنټنس چې تاسو ته زه ووایم، may I know where are you from. may I know، آیا زه پیژندی شم؟ where are you from، چې ته د کوم ځای یې، داسې مونږ وایو که نه، where are you from، ته د کوم ځای یې. نو تاسو ورسره په سټارټ کې دا وایئ may I know، آیا زه پیژندی شم، where are you from، چې ته د کوم ځای یې. بیا داسې مخکې وګورئ، جواب یې وګورئ، will I am from Pakistan یا I am from افغانستان. نو د ویل مطلب دی ښه، یعنی بالکل. I am from Pakistan، زه د پاکستان یم. ویل ښه، I am from Pakistan، زه د پاکستان یم. What do you do in the morning، تاسو د ملګري ته وایئ که د هغه نه تپوس کوئ چې ته په سحر کې څه کوي. What do you do in the morning، ته په سحر کې څه کوي. I go for walk، ملګری جواب درکړي، I go for walk then I take my breakfast، زه د تلو دپاره ځمه، یعنی زه ګرځم واک کوم او بیا ناشته کوم. I go for walk then I take my breakfast، زه د تلو دپاره ځم او بیا ناشته کوم، یعنی چې تله وکمه ګرځېدل وکمه نو بیا ناشته کوم. What time do you take your meal، ته څه وخت ډوډۍ خورې. ګورئ دا میل تاسو ته ما په ډیرو کلاسونو کې ایکسپلین کړی دی. یو بریکفاسټ وي، د سحر ناشتې ته وایي. یو لنچ وي، د غرمې ناشتې ته وایي. او بل ډینر وي، د ماښام ناشتې ته وایي. او دا میل چې کومه دی دا چې په دې ټوله ورځ کې څوک یو ځلې خوراک کوي او پوره خوراک کوي، یعنی لنچ هم مونږ نارمل لږه روټۍ خورو، بیا ډینر ماښام هم لږه ماسخوتن خورو که نه. او دا میل چې کومه دی دا انسان په ټوله ورځ کې یو ځل چې کوم خوراک کوي او پوره ځان مړوي نو هغې ته وایي میل. صحیح ده؟ What time do you take your meal، یعنی ته څه وخت ډوډۍ خورې. I take meal at afternoon، زه په ماسپښین کې ډوډۍ خورم. I take meal at afternoon، زه په ماسپښین کې ډوډۍ خورم. بیا مخکې ځو، ګورئ do you take dinner also، آیا ته د ماښام ډوډۍ هم خورې. آیا ته د ماښام ډوډۍ هم خورې. Do you take dinner also، آیا ته د ماښام ډوډۍ هم خورې. I take dinner but not regularly، زه د ماښام ډوډۍ خورم خو هره ورځ نه، یعنی زه د ماښام ډوډۍ خورم خو ریګولر یې نه خورم، هره ورځ یې نه خورم. صحیح ده؟ I take dinner but not regularly، زه د ماښام ډوډۍ خورم خو هره ورځ نه. بیا مخکې وګورئ چې څه دي. What do you like to eat in lunch،
لنچ تاسو ته ما وویل د ماسپښین ناشتې ته ډوډۍ خوړلو ته وایي. صحیح ده. ته د ماسپښین په ډوډۍ کې څه خوښوي؟ What do you like to eat in lunch? ته د ماسپښین په ډوډۍ کې څه خوښوي؟ یعنې د ماسپښین ډوډۍ په خوړلو کې څه خوښوي؟ I like vegetable and love chicken too. I like vegetable and love chicken too. زما سبزی خوښوي. د چرګ سره هم مینا کومه. یعنی زما سبزی خوښوي او د چرګ سره هم مینا کومه. I love vegetable. زه سبزی خوښوم، زما سبزی خوښوي. And I love chicken too. او د چرګ سره هم مینا کومه. Do you like junk food? آیا ستا جنک فوډ خوښ وي؟ Do you like junk food? آیا ستا جنک فوډ خوښ دی؟ Yes, I like but not eat daily. او زما خوښ دی خو هره ورځ یې نه خورم. یعنی جنک فوډ زما خوښ دی خو هره ورځ یې نه خورم. I like, yes I like but not eat regularly یا daily. او زما خوښ دی خو هره ورځ یې نه خورم. بیا مخکې تپوس کوو مونږه چې tell me about your siblings. د خپل ورونو خویندو په باره کې راته ووایه. مونږ تپوس کوو که نه چې یار د خپل ورونو خویندو په باره کې راته ووایه ستا څو خویندې ورونه دي. siblings وایي ورونو خویندو ته. صحیح ده. tell me about your siblings. د خپل ورونو خویندو په باره کې راته ووایه. بیا درته زه وایم I have one sister and two brothers. I have one sister and two brothers. زما یوه خور او دوه رونه دي. زما یوه خور او دوه رونه دي. How many of your siblings are married? د دې معنا شوله د څو رونو خویندو ودونه مو شوي. بیا مونږ تپوس کوو که نه چې یار ستا د څو خویندو رونو ودونه شوي دي. How many of your siblings are married? تاسو داسې ویلی شئ. صحیح ده. د څو رونو خویندو ودونه مو شوي دي. Only elder brother is married. صرف د مشر ورور واده شوی. یعنی زما صرف د مشر ورور واده شوی دی. Only elder brother is married. صرف د مشر ورور واده شوی. بیا مخکې ځو. ګورئ where does your elder brother reside? Where does your elder brother reside? مطلب یې داسې شو چې ستا مشر رور کوم ځای کې اوسیږي. مونږ تپوس کوو که نه چې ستا مشر رور کوم ځای کې اوسیږي. Where does your elder brother reside? ستا مشر رور کوم ځای کې اوسیږي. که زه ووایم چې he lives with us. We are a joint family. He lives with us. هغه مونږ سره اوسیږي. We are a joint family. مونږ یو کورنۍ یو. یعنی مونږ جاینټ فیملی یو مونږ یو کورنۍ یو مونږ مشترکه شریک اوسیږو. صحیح ده. He lives with us. We are a joint family. هغه مونږ سره اوسیږي. مونږ یوه کورنۍ یو. What do you like before you sleep? د خوب نه مخکې ته څه کول خوښوي؟ یعنی ته چې کله وده کېږې د هغې نه مخکې ته څه کول خوښوي؟ ته څه کوي؟ What do you like before you sleep? د خوب نه مخکې ته څه کول خوښوي؟ I love to surf the internet. زه انټرنیټ کول خوښوم. صحیح ده. I love to surf the internet. زه انټرنیټ کول خوښوم. بیا مخکې تپوس کوو چې what do you do during surfing the net? یعنی ته چې نیټ کوي نو زیاتره پکې څه کوي؟ مونږ تپوس کوو که نه یار چې ته نیټ کوي نو زیاتره پکې څه کوي؟ څه ګوري؟ What do you do during surfing the net? ته چې نیټ کوي نو زیاتره پکې څه کوي؟ بیا ګورئ زه پکې څه کوم. I spend most of time on social networks. زه زیاتره وخت سوشل نیټورک باندې تیروم. یعنی سوشل عامه میډیا چې کومه ده په هغې باندې تیروم. I spend most of time on social networks. زه زیاتره وخت
سوشل نیټورک باندې تیروم. Do you have interest in social networking? آیا ستا په سوشل نیټورکینګ کې انټرسټ یعنی خوښي شته دی؟ Do you have interest in social networking? آیا ستا په سوشل نیټورکینګ کې انټرسټ شته؟ Yes, I like to know if what is going on by my friends and family. د دې مطلب معنا داسې شوه ګورئ او زه خوښوم چې زما په ملګرو او کورنۍ کې څه روان دي. یعنی زه د دې دپاره نیټ کومه سوشل نیټورک استعمالومه چې زه خبر شمه چې زما په کورنۍ کې زما په معاشره کې څه روان دي. Yes, I like to know او زه خوښومه if what is going on by my friends and family چې زما په ملګرو او کورنۍ کې څه روان دي. Do you wash your clothes yourself? آیا ته خپلې جامې په خپله وینځي؟ Do you wash your clothes yourself? آیا ته خپلې جامې په خپله وینځي؟ No, I don't wash myself. نه زه په خپله نه وینځم یعنی نه زه په خپله خپلې جامې نه وینځم. No, I don't wash myself. نه زه په خپله نه وینځم. Who cooks food in your home? دا عامې خبرې دي که نه. Who cooks food in your home? یعنی څوک ستاسو په کور کې ډوډۍ پخوي. My mother cooks food. زما مور ډوډۍ پخوي. My mother cooks food. زما مور ډوډۍ پخوي. Do you love to eat at home or out? آیا ته په کور کې ډوډۍ خوړل خوښوي که بهر؟ یعنی ته په کور کې ډوډۍ خوړل خوښوي او که د کور نه بهر. صحیح ده. Do you love to eat at home or out? آیا ته په کور کې ډوډۍ خوړل خوښوي که بهر؟ I prefer home for eating but sometimes I hang out with friends. د دې مطلب څه داسې شو ګورئ د دې ټولې جملې ترجمه شوله. زه ډوډۍ خوړلو باندې کور کې ډیره ترجیح ورکومه خو کله د ملګرو سره بهر ډوډۍ خورمه. یعنی زه په ډوډۍ خوړلو باندې کور کې ډیره ترجیح ورکومه چې زه په کور کې ډوډۍ وخورمه خو کله د ملګرو سره بهر ډوډۍ خورمه. بیا داسې مخکې ځو. What time do you sleep? ته څه وخت سملی یعنی څه وخت اوده کیږي. صحیح ده. په ماخوستن کې ته څه وخت سملی څه ټایم اوده کیږي. What time do you sleep? ته څه وخت سملی. I sleep at 9 o'clock. زه 9 بجې سملمه. صحیح ده. زه د ماخوستن 9 بجې سملمه. I sleep at 9 o'clock. زه 9 بجې سملم. بیا تپوس کوو چې who wakes up you? تا څوک پاسوي یعنی تا په سحر کې څوک پاسوي. Who wakes up you? تا څوک پاسوي. بیا که موږ جواب ورکوو my mother wakes me up in the morning. ما په سحر کې مور پاسوي. اکثره بچیان مور پاسوي په سحر کې. صحیح ده. my mother wakes me up in the morning. ما په سحر کې مور پاسوي. when were you born? که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې ته کله پیدا شوی یعنی ستا ډیټ آف برث څه دی. when were you born? ته کله پیدا شوی یې. که زه ووایم چې I born on October 2, 1995 یعنی زه په 2 اکتوبر باندې په 1995 کې پیدا شوی یم. I born on October 2, 1995. زه په 2 اکتوبر باندې په 1995 کې پیدا شوی یم. Have you ever visited Karachi? ته کله کراچۍ ته تللی؟ کراچي ضرور نه ده. صحیح ده. تاسو د هر ځای نوم د دې جملې په آخره کې استعمالولی شئ.
که تاسو د چا نه تپوس کوئ چې ته کله دغه ځای ته تللی نو بیا د دې جملې په اخره کې چې ما کراچي راوستې ده نو تاسو د هغه ځای نوم راوستلی شئ. صحیح ده. Have you ever visited کراچي؟ ته کله کراچۍ ته تللی؟ Yes, I have visited it last year. او زه تیر کال تللی اومه. د last year مطلب دی تیر کال یعنی اخیری کال. Yes, I have visited it last year. او زه تیر کال تللی اوم. بیا راځو داسې بلې جملې طرف ته. Do you like politics؟ ته سیاست خوښوې؟ politics وایي سیاست ته. صحیح ده. Do you like politics؟ ته سیاست خوښوې؟ I am interested in politics. زما په سیاست کې خوښي شته دی. I am interested in politics. زما په سیاست کې خوښي شته دی یعنی زه سیاست خوښوم. صحیح ده. Can we be friend؟ آیا موږ دوست جوړېدی شو؟ که تاسو سره چېرته نوی کس میلاو شي او ته هغه ته وایي چې آیا ما او تا دوست جوړېدلی شو یعنی د یو بل ملګرتیا کولی شو، د یو بل ملګري جوړېدلی شو، نو ورته ویلی شئ Can we be friend؟ آیا موږ دوست جوړېدی شو؟ Yes, why not؟ او ولې نه؟ Yes, why not؟ او ولې نه؟ Okay. What weather do you love؟ صحیح ده. د اوکې مطلب شو صحیح ده، سمه ده. ته د کوم موسم سره مینه کوي؟ What weather do you love؟ ته د کوم موسم سره مینه کوي؟ I love all weather. زه د ټولو موسمونو سره مینه لرم. I love all weathers. زه د ټولو موسمونو سره مینه لرم. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ دا کنورسیشن زمونږ د انګلیش ښه کېدو دپاره کافي دی. دا مونږ ته د 14-15 منټو کلاس تیار شه. دا تاسو ته په ریکارډ باندې راغی. زما خو چې کوم زړه دی او زما چې کوم سوچ او خیال دی، ګورئ زه ډېره خواري وکم د دې په ریکارډ کولو باندې، د دې په تیارولو باندې تاسو ته تیار کلاس کېږدم. بیا که تاسو دا نه ګورئ زه خفه کېږم خم او تاسو ته نقصان هم کیږي. دا تاسو ته تیار کلاس راغی، هر څه ما وکړه تاسو یې صرف وګورئ او زده یې کړئ. صحیح ده. زما دپاره دغه خوشحالي ده چې تاسو یې زده کړئ او ما ته کمنټ وکړئ چې د دې نه موږ دا ټکې زده کړو. که ژوند وي زه به راځمه ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړمه، د یو بل نوي کلاس سره به راځمه. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او تاسو چې هم د دنیا په هر ګوټ کې یئ، هر چرته یئ، زما به درته دغه دعا وي چې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.